رونو ګورې مونږ قسم د پخله دلته جهنم وایو خو ګوره جهنم کې چې کم عذابونه دي الله پاک جل شانه دې مونږ ټولو ساتي. جهنم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې د جهنم د اور کم صفت ذکر کړی ده، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وی د جهنم دا اور د الله پاک جل شانه دربار کې سوال وکړو چې یا رب العالمین جل شانه د جهنم دا اور بعضې لمبره پاسي و بعضې خوري. اور ګورې تنګو ښه، اور د اور نه تنګو، یوه لمبه د بلې لمبې نه تنګو. قسم د ده پرون یو ځای کې ناست وم ویلډ کې د ویلډ په ګیس باندې، نو ما وی خدایه پاکه مونږ خو دې ته لاس نشو نیولی، کو چا د باندې دا ویلډ مشین داسې د ګیس در پرېښو نو وبونیسي نه. خدای پاک جل شانه دې مونږ ټول لوڼو ګورې په خپل فضل سره د جهنم نه وساتي. زمونږ اعمال ډېر کمزوري دي او د جهنم اور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای الله پاک جل شانه ته الله پاک جل شانه نے سوال وکړو چې دا بعضې اور را پاسي و بعضې خوري. الله پاک جل شانه ورته اجازت وکړو چې کال کې دوې ساګانې اخله جهنم ته، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء. حدیث مبارک کې راځي یو په ژمي کې ساه اخلي او یو په اوړي کې ساه اخلي. نو کله چې دا اوړي کې ساه والي د دې نه بړا څنګه راوباسي نو دې نه دا ګرمي جوړه شي. دا مونږ چې دلته ځان ته سیګان لګو پکي لګو او بغیر د پکي نه ګزاره نشو کولی، دا ګورې وروڼو د جهنم هغه باړه سته. او کله چې اور جهنم ځان ته ساه راکاږي، انسان چې ساه اخلي نو کله بار راوباسي کله دننه دي نه د هغې نه ژمی جوړ شي. دا اوس چې ژمی ده نو دا د جهنم ځان ته ساه راکاږي، دې نه یخوالی پیدا کیږي. او کله چې بار ته ساه راوباسي د دې نه دا ګرمایي چې ګرمایش جوړیږي. دې وجې جناب نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک فرمایي تاسو چې کله په ګرمۍ کې د ماسپښین مونځ کوئ نو دا ابردو یخوالی کې کوئ، فإن شدة الحر من فیه جهنم، ځکه دا د ګرمۍ دا بړاس دا د جهنم بړاس ده. نو یخوالی کې مونځ کوئ. نو کم سړی چې قاتل شو دا برونو جهنم ته ځي. خدای پاک جل شانه دې موږ ټول د جهنم نه وساتي.